دا ورو سوال کړی دی چې پردی زنانه باندې سلام اچول جایز دی او کنه، او یا که هغه د سلام واچي د هغې جواب ورکول جایز دی او کنه، یعنې چې هغه په محارمو کې نه وي. دا مسله موږ نورو درسونو کې بیان کړم د یو څو ځایونو کې، خو خلاصه دا د اول خو دا خبره یاده ساتئ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته امر کړی دی چې سلام څومره خورولی شي خورې کې. نو سلام اچول دا مضبوط سنت دی، جواب ورکول لازم دی. اوس دې مسلې له راځو چې پردی زنانه باندې سلام اچول څنګه دي. که چېرته دا زنانه بوډۍ یي، عجوز ورته عربۍ کوي، بوډۍ هغه زنانه یعنی چې نه څوک په هغې کې رغبت لري او نه دا په چا کې رغبت لري، د دې باندې سلام اچول بغیر د مصافحې نه. ګوره مصافحه دې سره هم نشتي، ګوره دا یاده کړئ، دا یو تم یو نقطه بیانه کړم اهمه. یو بوډۍ زنانه ده د 70 کالو پردۍ، دې سره هم لاس نشي میلاولی، پاتې له دا چې دا مې د ترور لور ده او د کاکا لور ده او دا چاچي ده او دا مامي ده، داسې ګوره مصافحې حرامې دي، ته غوږ کولو کوي. ګورې د دې کومې رشتې چې ما ذکر کړې، یو بعض پکې د خینې سره، دا چې زموږ خینه ده او د هغې سره به لاس میلاوی او قهقهې به لګوي او ګپ شپ به رواني، دا وایي زمونږ خپلوانو کې ده، زما نه خپلوانو کې ده، خو داسې خپلوانو کې نه دی چې ته ورسره لاس میلاوی او ته ورسره ګپ شپ لګوې او ته ورسره دغه شان بې ضرورته ناستې او دا پړده نه کوي، دا خو دغو کې نه راځي، محارمو کې خو نه ده. نو ما خبره مې ته کوو چې 70 کالو زنانۍ پردۍ د هغې سره لاس نشي میلاوی، دې جنکو سره لاس څنګه میلاوي؟ او یا داسې ښځې سره چې سړي پکې رغبت لري او هغه هم په سړو کې رغبت لري، شهوت یي. نو که چېرته دا زنانه بوډۍ یي نو سلام پې اچولی شي. دا داسې مسله ده چې واضحه ده. راځو هغه زنانه له چې هغه ځوانه ده یا پیغله ده یا داسې عمر کې ده چې یعنې د فتنې یره یي پکې، نو بیا دلته ورسره شرط دا دی چې که چېرته د فتنې یره نه وي، نه دې ښځې ته او نه دې سړي ته، نو بیا سلام پې اچولی هم شي او سلام جواب هم ورکولی شي. که هغه دا ښځه سلام اچوي، که هغه دا سړی او که جواب هر طرف وله ورکوي. او د سلفو او د مشرانو علماو د امت د هغوی هم دا فتوا لکه امام مالک رحمه الله باره کې راځي چې د هغه نه چا تپوس وکړو هل یسلم علی المرأه، په ښځه باندې به سلام اچولی کېږي که نه، یعنې پردۍ ښځه. نو هغه ورته ووي اما المتجاله فلا اکره ذلك. متجاله ده بوډۍ ښځې ته وایي چې بوډۍ ښځې بیا خو څه خبره نه ده. واما الشابه فلا احب ذلك، او چې ځوانه یې پیغلی نو زما نه ده خوښه چې په هغې باندې دې پردی سړی سلام واچي یا دې دا په چا باندې واچي. بیا امام زرقاني رحمه الله چې کله د امام مالک د دې خبرې شرحه کوله نو لاندې پکې لیکلي وجه دا ده امام مالک دا فتوا په دې ورکړې وه، وایي ځکه چې کیدی شي د دې نه فتنه جوړه شي. د اواز نه هم فتنه جوړېږي که نه، اواز نه فتنه نه جوړېږي، داسې فتنه ده چې زنانه چې ټلیفون وکړي یو کس ته او خبرې ورسره کوي او ګپ شپ، هغه ورسره تصویر نه یې لیدلی او نه یې چې د عمر کې لیدلي، دا سړی تباه و برباد کوي، د ایمان نه او د غیرت نه او د هر څه نه خلاصوي. صرف په اواز، صرف په اواز تصویر یې والله نه یې لیدلی، نو دې نه فتنه جوړېدی شي. او امام احمد ابن حنبل رحمه الله نم داسې فتوا را نقل ده، هغه به هغه وي التسلیم علی النساء. چا دې تپوس وکړو امام صاحب وایي د زنانو باندې سلام وایي اذا كانت عجوزا فلا باس به. که مشره زنانۍ بوډۍ به څه خبره نه، معنی ده چې کله مشره نه نو بیا سلام پې ما اچوي، الا دا که د فتنې نه، د فتنې نه نه یېرېږي او بیا څه خبره نه ده، سلام اچولی شي. ها اوس که چېرته ډېرې زنانه ناستي یو سړی پې سلام اچوي هم جایز دي، او که چېرته ډېر سړي ناستي یو زنانه پې سلام اچوي هم جایز دي، خو دې کې هم دا شرط دی چې فتنې یره به نه وي. او حدیث کې دا راځي امام ابو داود راوړی د اسماء بنت یزید رضی الله عنها، هغه وی مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة
فسلم علینا وی منګ ډېرې زنانې یو ځای کې ناستې وو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم به موږ باندې تېرېده نو به موږ یې سلام واچو نو په دې کې اوس د فتنې یېره نشته پیغمبر خو څوک دی او پاک انسان او دې زنانو ته هم د فتنې یېره نشته بیا صحیح امام بخاري یو روایت راوړی د سهل بن سعد رضی الله عنه هغه وایي کله چې به موږ د جمعې مونځ وکړو نو یو بوډۍ وه هغې به خوراک تیار کړی و موږ به د هغې خواله تلو د جمعې د منځه نه بعد ونسلم علیها موږ به په هغې سلام واچو نو هغې به موږ له بیا خوراک راکړو دا دلیل دی په دې باندې چې یعنې دواړو مسلو دلیل پیدا شو چې بوډۍ یې مشرې به یې خو سلام اچولی هېڅ خبر نه ده کې دې کې فتنې یېره نشته که د فتنې یېره پکې نو بیا په دې زنانو باندې سلام اچول نه دي پکار او نه دغه زنانو له سلام اچول پکار دي والله اعلم